تازه ډیر لوی او د پرمختګ خبر اعلان شو دا چې دا خبر څه دی ملګرو که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام ستړي مه شئ وخت مو بخیر په مکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. فراه د بخش آباد بند په چارو کې د پرمختګ خبر ورکول شوی. د فراه د بخش آباد بند د یوه تونل د سوري کولو چارې پرون بشپړې شوي او ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ د دې بند د دوهم تونل د سوري کولو چارې تکمیل شي. یو تونل 50 کیلومتره او دوهم یې 52 کیلومتره اوږدوالی لري. دا بند د شاوخوا 8,000 او 590 هکتاره مځکې د خړوبولو ظرفیت لري. د دې بند د جوړېدو چارې د جمهوریت په وخت کې پیل شوې وې چې بیا د طالبانو له واکمنۍ سره سم ودرېدې او وروسته بیرته شروع شوې. د بخش آباد د بند د تونلونو د کانکریټ کارونه لا پاتې دي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوې ویډیو که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کمنټ کې شریک کړئ. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.